السلام علیکم. څنګه تاسو ته چې پته ده چې په ټوله دنیا کې یو عجیبه غوندې وبا راغلې ده، نو زمونږ به کوشش دا وي څه چې زمونږ د حکومت احکامات دي، څه زمونږ د ډاکټرانو احکامات دي، مونږ په هغې باندې پوره عمل وکړو. لکه زیات تر خبره دا ده چې د کور نه بهر موځئ، نو چې ستاسو کار نه نو بالکل د کور نه بار موځئ، لاسونه بار وینځئ، ځکه چې دا وبا ډېره خطرناکه وبا ده او دا دې سره به خدای مکه هسې نه چې زموږ په ملک کې ډېر زیات نقصان وشي. نو تاسو ته درخواست دی چې کم احکامات تاسو ته میلاویږي په هغې باندې عمل کوئ، بار لاسونه وینځئ او الله نه معافي غواړئ، استغفار کوئ. او الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ له پکار دی چې مونږ 15 وخته مونځ کوو. نو دې سره به هم انشاءالله چې لکه څنګه مونږ اورېدلی دي چې دې سره هم دا وبا ختمېدی شي. نو زما خیال دی چې تاسو دومره یعنې حکومت سره تعاون وکئ، پولیس سره تعاون وکئ، آرمی سره تعاون وکئ، هر قسم کاروبارونه چې دي ستاسو یا تاسو چې چېرته بهر ځئ نو هم دا کوشش کوئ چې تاسو ماسک واچوئ، لاسونه ووینځئ، یعنې هر احتیاط پکار دی. او الله دې ستاسو مل شي او الله دې زمونږ مل شي او الله دې زمونږ ملک د داسې وبا نه محفوظ وساتي. پاک پروردګار دې تاسو ته هم خیر کړي او خدای دې موږ ته هم خیر کړي. السلام علیکم.